سليم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتاب ریاض صالحین یوصلو اتاتیم نمبر باب دا شروع باب د پباره د فضیلت د سحر او د مازیګر منځونو کې. په دې باب کې څلورم نمبر حدیث دی. ابو هريره رضی الله عنه روایت ته دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. مومنانو مسلمانانو تاسو باندې پتاسو کې نمبر په نمبر باندې راځي د شپې ملائکه او د ورځې ملائکه. ځینې ملائکه الله تعالی په انسانانو باندې شپې مقرر کړی دي او ځینې ملائکه د ورځې چې دا د انسان ساتنه کوي، د انسان د اعمالو څوکیداری کوي. ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. او دغه دواړه ملائکه چې هغه د شپې ملائکه دي او د ورځې ملائکه دي، دغه دواړه ځای ملائکه دغه دواړه ګروپونه دا د سحر په مانځ کې او د مازیګر په مانځ کې دا ملاویږي او جمع کیږي، د یو بل سره ملاقات کوي. ثم يعرج الذين باتوا فيكم. بیا هغه ملائکه الله تخیجی چې هغه ملائکه په تاسو کې شپه تیر کړي. د شپې ته ودی خو ملائکه ته تناسي څوکیداری دي کوي. نو هغه ملائکه چې په دې انسانانو کې شپه تیر کړي دا ملائکه الله تخیجی فيسألهم الله وهو اعلم بهم. او الله دغه ملائکه ته پوښتنه کوي د دې بندگانو بارکه او دا الله په دې باندې ډېر خبر دی. خو الله تعالی د ملائکه په مجلس کې الله تعالی د ملائکه ته پوښتنه کوي کیف ترکتم عبادی، زما بندگان تاسو څنګه پرې خودل. دا زما بنده چې تاسو به مقرر وای اره ملائکه اره ګروپ نه الله ته پوښتنه کوي دا زما بنده تاسو په کوم حالت کې پرې خېده، تاسو چې ورته راځي په کوم حالت کې زما دا بنده وو. فیقولون نو دا ملائکه توی ترکناهم وهم یصلون، یا الله مونږ دوی په دې حالت کې پرې خودل چې دوی منځونه کول، عبادت کوو، تا ته په سجده باندې واتیناهم وهم یصلون. او مونږ چې دوی ته ورغلو نو په داسې حالت کې ورغلو چې دوی منځونه کول. یا الله سوچ د مازیګر د مانځه او د سحر د مانځه د جمع اهتمام کوي، د هغې د اوداسۍ اهتمام کوي، په اول وخت کې د هغې اهتمام کوي، جمعات ته راځي. او دا ملائکې هغه دا یوځای شي د شپې ملائکه او د ورځې ملائکه هغه یوځای شي. نو دا دواړه طرفین د ملائکه چې کله الله تعالی شي او الله ته هر وخت پوښتنه کوي دا دواړه ملائکه چې د مازیګر او د سحر د جمع اهتمام کړي نو ستا باره کې به الله ته دا راپورټ پیش کړي چې یا الله مونږ ورغلیو نو په داسې حالت کې ورغلو چې دا په مانځه باندې ولاړو، او یا الله مونږ چې اوس را رخصتېدو او راتلونکي الله مونږ په داسې حالت کې رالو چې ستا د پلانکې بنده نوم دې ته الله ته یاد کړي. الله مونږ په دې حالت کې پرې خودو چې دا په مانځه باندې ولاړو. ته وی چې دا الله په تا باندې څومره رحم کوي، دا الله بستا جون څومره با برکت کوي، دا الله بستا د بندګۍ ته څومره خوشاله وي، دا الله بستا د کوتاهي تقدیر څومره معاف کوي. سره سوچ کی نو بدی روایت کو فائدہ دا چې مونږ دا په ټول عبادتو کې اوچت عبادت دی. حج په کال کې یو ځل دی، رمضان په کال کې یو ځل دی، خو مونږ په شپه ورځ کې 15 ځل فرض دی. او نورم داسي منځونه الله تعالی موږ تاسو خو دلی چې دا صاف مونږ دی، دا تحیت المسجد دی، دا تحیت الوضو دی، او دا د شپې تهجد دی، دا پلان کې مونږ دی، دا پلان کې مونږ دی. ولی الله تعالی د په مانځ باندې ډیر ډیر خوشاليږي. کله چې بنده الله ته په مانځ باندې ودرېږي الله به ټول پر دلیل کې دی بنده ته چې دا بنده کله په خشوع باندې او عاجزۍ باندې ولاړی الله دومره دغه شان د برکات او د خیرونو یو ملاقات الله تعالی جوړ کی، یو ماحول الله جوړ کی چې دا ټول پر دې رب العالمین لري کی. نو دې روایت دا معلومیږي چې مونږ ډیر اوچت عبادت دی. ځکه د ملائکو سوال او جواب الله کوي، سوال او جواب الله کوي. زما بنده په کوم حال کې پرې غوډو
دغه شان یا الله مونږ چې ورغلی په مانځ کې او مونږ چې راتلو په مانځ کې ځکه په سوال جواب کې الله تعالی دا راوستي دي او دیمه فائدہ به کې دا ده چې په دې حدیث کې مونږ او تاسو تنبیه الله پیغمبر راکړي چې مؤمنانو مسلمانانو منځونه ګور ټول د لوی شان والا دي منځونه ټول مهم دي د هر یو منځ ځان له اهمیت ته خو ګور د سحر او د مازیګر د منځونو ډیر زیات اهتمام وکړي ولې چې دا په منځونو کې ډیر غوړه منځونه دي دا وختونه د غفلت دي دا وختونه د خوبونو دي دا وختونه د بازارونو دي دا وختونه د دکاندارانو دي دا وختونه د ګاګونو دي دا د رهو لعب او د لوبو وختونه دي نو ګوره انسان ګوره دا نه فوت نشي کدر نه فوت شو به ګوره خرابيږي او به دغه شته الله تعالی په غضب باندې باخته شي او درېمه فائدہ به کې دا چې دا حدیث دلیل په دې معنی چې رب العالمین د ملائکه سره خبرې کوي الله العیاذ بالله ګم نه دی ګوره الله خبرې کوي د الله یو صفت هغه کلام دی څنګه چې د الله د شان سره جوړیږي څنګه چې الله د شان سره خای اق شان رب العالمین هغه د ملائکه سره خبرې کوي او څنګه چې دغه شان د الله تعالی د شان سره جوړیږي او خای بغیر د تشبیه نه بغیر تعطیل نه بغیر د تأویل نه چې څنګه شریعت قران او حدیث موږ ته تاسو ویل چې الله خبرې کوي نو موږ د امنو چې د الله تعالی یو صفت په کل صفاتو کې هغه کلام او خبرې دي نو به ته من خبر نه چې څنګه کوي او به ته من خبر نه چې معنی څنګه ده معنی دقه چې رب العالمین خبرې کوي څنګه چې الله رشاد سره جوړيږي الله دې به خبرو متوسمه توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم سيدنا